السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو تر تاسو هم غواړي چې د خپل موبایل په سکرین باندې خپل تصویر په یو نوی ډیزاین سره ولګوي. نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې ما خپل تصویر لګولې دی. دا په یو داسې ډیزاین باندې ما لګولې که زه فیسبوک اوپن کوم، که زه گیم کوم، که زه ویډیو ګورم، هر کار زه په خپل موبایل کې کوم او بیا به هم زما د موبایل په سکرین باندې دغه تصویر ښکاري او دا به هایډ کیږي نه. یعنی عام طور که تاسو د وال پیپر په ځای باندې خپل تصویر د موبایل په سکرین باندې ولګوي، نو بیا تاسو فیسبوک اوپن کوئ یا تاسو په خپل موبایل کې بل یو کار کوئ، نو بیا په سکرین باندې تاسو تصویر نه ښکاري، هغه به هایډ کیږي. او که تاسو په دې طریقه باندې خپل تصویر د موبایل په سکرین باندې ولګوي، نو تاسو په موبایل کې هر یو کار کوئ، بیا به هم د موبایل په سکرین باندې تاسو تصویر ښکاري. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې دا طریقه په خپل موبایل کې وکړئ، فسټ اف آل به تاسو د دې لپاره یو اپلیکیشن انسټالوئ. دا اپلیکیشن به تاسو له کوم ځای نه انسټالوئ، د دې څه طریقه ده دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومتګرو فسټ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به څه وکړئ، سمپل تاسو دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ، تاسو دلته دوه آپشن درکوي. که تاسو په دې ډیزاین کې خپل تصویر په سکرین لګول غواړئ یا په دې ډیزاین کې، نو دواړه آپشنز چې تاسو دلته شو کیږي. زه غواړم چې په دې ډیزاین کې خپل تصویر په سکرین باندې ولګوم، نو به سمپل په دې باندې کلک واخلم. په دې کې به دننه ماته ګیلري اوپن شي. په خپل ګیلري کې به زه هغه تصویر سلیکټ کړم کوم تصویر چې زه دلته په سکرین باندې لګول غواړم. تاسو چې څومره تصویرونه دي هغه مکمل تاسو ته شو شي. تاسو به د خپلې خوښې تصویر دلته سلیکټ کړئ. نو زه به دلته خپل یو تصویر سلیکټ کړم، هغه تصویر به اتوماتیکلی تاسو سره هغه ځای ته راشي. تاسو ته ښکاري زما تصویر دلته راغلو. بیا به تاسو وګورئ بره دلته موکف اور دی، تاسو له بره یو آپشن درکوي، تاسو ښکاري موکف اور دی ورته لیکلی. دا بټن به تاسو آن کړئ. کله چې هم تاسو دا بټن آن کړئ، تاسو ته ښکاري په بیکګراوند کې دلته زما تصویر شو. که تاسو غواړئ چې په سکرین دې زما تصویر لږ لږ ښکاري، د هغې لپاره هم دلته لاندې تاسو له اوپیسټي آپشن درکړی. تاسو دلته د دې لاین په مدد سره خپل تصویر چې دی که تاسو په سکرین باندې زیات شو کوئ یا لږ شو کوئ، نو هغه اوپیسټي تاسو د دې ځای نه کمولی او ورسره سیوا کولی شئ. تاسو ته ښکاري زه وغواړم چې دغه رقم داسې تصویر پرېږدم، بیا به زه راټول هر څه سکیپ کوم، نو تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دلته زما تصویر به راغلی وي او زما تصویر به دلته لګېدلی وي. که زه اوس هر کار په خپل موبایل کې کوم او بیا به هم زما د موبایل په سکرین باندې زما تصویر ښکاري. ډېر زیاته کمال آپشن دی. تاسو که په دې ډیزاین باندې خپل تصویر د موبایل په سکرین باندې ولګوئ، نو ډېر زیات مزهناک او ډېر زیات ښایسته به ښکاري. نو حکومتګرو دا د نن ویډیو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله امان.